سلامونه د چټک نیوز ګرانو لیدونکو لاندو خبرونو ته مو هرکلی که تر پای مو ملتیا وکړئ نو د سیمې هېواد او نړۍ له مهمو تازه خبرونو به خبره شي. یادونه کوم که زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یاستئ نو د مهربانۍ له مخې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو پر وخت د سیمې هېواد او نړۍ له تازه پیښو نوو خبرونو او راپورونو ترڅنګ له ښکلو ویډیوګانو څخه هم لیدنه وکړئ. بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې پولې ته څیرمه 4 افغان کډوال مړه شوي. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړي چې د ایران او ترکیې ترمنځ پوله باندې 4 افغان کډوالو خپل ژوند بایللی. اعلامیه کاږي یادو کډوالو د ایران او ترکیې ترمنځ پر پوله باندې د سړې هوا او سخت طوفان له امله ساور کړي. یاد وزارت دغه راز ویلي چې 2 تنه نور افغان کډوال چې له ایران څخه ترکیې ته په لاره د چلدران په نامه سیمه کې سرحدي ځواکونو ژغورلي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې 2 تنه قربانیان یې په خپلو کورنیو ته سپارلي او ډاډ ورکړی چې دا پیښه د دوی تر جدي څارنې لاندې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وروستي راپور بحثونه وشي او دغه هیواد د وضعیت وارزول شي. سرچینه کاږي چې تر ډیره به د سولې، امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې باندې خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې البته د ګڼو پرمختګونو ترڅنګ په تیر 2020 زیږدیز کال کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د امنیتي پیښو په کچه کې 10% ډیروالی راغلی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په وروستیو ورځو کې پر افغان سوله په مسکو کې غونډه جوړه شي او ټاکل شوي چې په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو په حضور کې په ترکیه کې هم د طالبانو او افغان حکومت د سولې کنفرانس جوړ شي. د کندوز ولایت ځایي مسؤلین وایي چې د کاسازر پروژې چارې په چټکۍ سره مخته روانې دي. دغه ولایت ځایي چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په کندوز کې د کاسازر پروژې چارې په چټکۍ مخ پر بره روانې دي او برېښنا د لیک دغه پروژه به په خپله ټاکلې نیټه بشپړه شي. کاسازر پروژه د تاجکستان او قرغیزستان 1400 میګاواټ افغانستان تولیدي لارې پاکستان ته لیږدوي. دغه پروژې ستنې د کندوز، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو له 15 ولسوالیو تیریږي. د پروژې ټول لګښت 240 میلیونه ډالر ښودل شوی او ټاکل شوی چې تر 2022 کال پورې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ملي دفاع وزارت وایي چې په بهسودو کې د غیر مسؤلو وسلوالو پر ضد دوی عملیات دوام لري. ملي دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د غیر قانوني وسلو او مهماتو یوه زیرمه کشف او ضبط کړې ده. حنیف اتمر په 3 ورځني سفر هند ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په 3 ورځني سفر هند ته تللی. د راپورونو له مخې حنیف اتمر به په دې 3 ورځني سفر کې له خپل هندي سیال جیشنکر او نورو مهمو چارواکو سره وګوري او پر بېلابېلو مسایلو به خبرې وکړي. په دې لیدنه کې به تر ټولو ډیره 2 اړخیزې اړیکې افغان سولې او سیمه کې د شته ترهګریزو کړنو پر وړاندې پر ګډې مبارزې خبرې وشي. درنو لیدونکو له چټک نیوز لنډ خبرونه همدلته پای ته رسېږي. له پاتې کېدنې مو مننه. یادونه کوو چې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب او شریک کړئ.